مطلق خان خبرې کوم بایومیکس چینل ته نن ویډیو چې دا همټالوجي پر برابر دی په هغې کې بیا ایریتروسایډ دی صحیح دی سایز اینډ کلر مطلب معلوموي چې یعنې د دې کلر څنګه دی سایز څنګه دی ویریشنز ان سایز مطلب په سایز کې بدلون راتلل په دې باندې مې یوه دانه ویډیو جوړه کړې ده بله سمه ویډیو هم جوړه کړې ده ما چې موږ یو کم همټالوجي ټسټونه چې روان دي هغه په لیست په مطابق باندې روان کړي نو اول چیز راځي مایکروسایډز راځي مایکروسایډز یعنی کوچني اربسیان کوچني اربسیان په دې کې کم ځای کې ویني دا د یوه دانه کوچني اربسي یوه کوچني اربسي دا ده یوه کوچني اربسي دا ده ته مطلب در خپل سایز دا کوچني دی صحیح ده دا تاسو چش یعنی چش اشاره کوي یعنی د چش سره تړاو کوي چش ته مطلب د اشاره کوي هغه آیرن ډیفیشنسي انیمیا ته کوي یعنی د اوسپنې کمي ته کوي تلسمیا یعنی کوچني تلسمیا ته کوي کرونیک انفلمیشن خارش ناجوړي چې د هغه ته هم د دې یو اشاره کوي لیډ پویزنګ یعنی زیر خوړی د هیموګلوبین پایوتیز یعنی د هیموګلوبین کمي ته هم اشاره کوي دې ویډیو جوړه شوې ده ما چې خالي بل چې دی هغه مایکرو نارموسایټس کوم چې نارموسایټس چې دی هلته نارمل دی په خپل سایز کې نارمل سایز دی لکه لیمفوسایټ داسې دلته اوس لیکلي وي نارمل ایریتروسایټ آر اپروکسیمیټلی the same size as a nucleus of small lymphocytes مطلب سیم لکه د نیوکلیس د لیمفوسایټ نیوکلیس نه دی دا د نیوکلیس شي دا دغه چې دی دغه په سایز باندې دی بل چې دی هغه مایکروسایټس دی یو نرموسایټ دی یو مایکرو دی او یو مایکرو دی دا مطلب غټ یې لکه وګوره دونه غټ دی د سم دم د لیمفوسایټ څخه هم غټ معلومیږي دونه غټ دي د اربسیانې د لیور ډیزیز ته اشاره کوي ویټامین B12 کمی او فولیک اسید کمی او نور داسې ریټیکولوسایټ زیات یا کم راغلي اوس دا بل یو دی انایسایټوسیس انایسایټوسیس یو داسې کنډیشن دی چې هغه تا ته اشاره کوي چې یار په اربسیانې کې بدلون راغلی تغییر راغلی دی کړی دی مطلب ډسټریبیوشنز ښکاره کوي DW ښکاره کوي دا وګورم انایسایټوسیس از د ویریشن ان د ریډ بلډ سیلز پر دې باندې ما ویډیو جوړه کړې ده ما چې خالي دا وګوره دلته زما مختص بل شی دی چې زه تاسو ته ښکاره کوم په داسې ویډیو کې دا په دې دواړو کې بدلون راغلی دی یوه کوچنۍ ده یوه غټه ده بیا یوه کوچنۍ ده بیا یوه غټه ده دلته بیا د څونه غټې دي او څونه دغه دي څه اوس په کلر کې زما مقصد دی کلر هغه روغه باندې ما ویډیو جوړه کړې ده په دې دی ویریشن ان کلر مطلب کوم چې ایریتروسایټ کې چینجز په کلر کې راغلی صحیح کلر کې اوس دا دی هایپوکرومیا په سنټرل کې چې دا فل خالی فل خالی دی او بغلونه ما چې ورته سره سره د مابین څخه خالی هایپو مطلب کم یا لږ او کروما چې دغه ته کېږي یعنې خالي لري لري سنټرل پولر لري زون خالی دلته بیا دې ته ور ډای کرومیک یعنی چې کوم ډای کرومیک ورته کې ډای لفظ دوه ته وایي کېږي یو مابینځ کې نقطه ده یو شاوخوا پر راګرځېدلې ده مطلب دوه لیرس ولا سنټر مابینځ ما چې خلاص یعنی دا ګوره یوه لیر شو دا بل لیر دغه ځای خالي دی دې ته ډای کرومیک وایي کېږي کرومیک و دغه کم سایز چې دی دا بیا وګوره دلته بیا پولی کرومیک چې ورته وایي پولی کرومیک مطلب ډیر ځای یعنی ډیر خالي پولی کرومو زیات ورته وایي کېږي دا ګوره پوره رنګ یې بدل شوی دی تک شین دی لږ لږ ټکي پکښې کې دي مطلب ډېر ټکي پکښې کې دي دلته نارمو کرومیک دی یعنی نارمو مطلب خپل په نارمل حالات کې دی بیا هم دی لږ خاصه خالي دی څه ده کلر یې لږ چینج دی اکینتوسیس چې دی یا اکینتوسایټ چې دی اکین لفظ و جوزان ته وایي کېږي یعنې داسې د زوز یو شی یا تیره شی یا داسې یو سر لیکه چې لري هغه ته وایي کېږي نو اوس دې ته سپیر سیلر هم وایي کېږي د دې سر وګوره یو دا رقم سر راغلی دی بل دا رقم مات راغلی دی یو ځینې مات بیا بل رقم نوم هم لري دا وګوره فیګر یې دا دی اکینتوسیس یا اکینتوسایټس
دا وګوره ریجکشنز دی لیډ اپوزیشن دی ډسکرپشن چې ورکویم دلته ورته وګوره دا هم دا رقم دی او ځینې بیا اوس دغه دی نیوکلیوټیډ دی وګوره په ځینې کې نیوکلیوټایډز پکښې کې دي یعنې نیوکلیس پکښې کې دي سیجسټوسایډز چې دي هغه داسې دي مطلب لکه یو کوچنی بادام ګل په رقم یعنې کوچنی ټوټه یعنې یو ټوټه یې هغه داسې جوړ دي داسې دا ټوټې اوس وګوره دا ټوټې وګوره دا چې پیس مېر وګورئ بیا درته معلومېږي شګسټوما ده دا وګوره دا هم شګسټوما دا وګوره لږ داسې کله بټوا چې جوړوي دا لږ کپ ځینې سوي بیټ سیلز هم دې ته وایي بلسټر سیلز هم دې ته وایي کېږي صحیح ده ایچنوسایډز چې دي ایچنوسایډز دا دی ګوره شاوخوا پر ځان باندې یو داسې ځوځان والا یعنې کانټیج کوم موږ ورته وایو ایچنوسایډ بار دی ګوره سپیروسایډز سپیرو ګول وول ته وایي ګردي ته وایي صحیح ده سایډ و سیلز ته وایي یعنې ګول وول دی ګردی دی ګردی په قسم را روان دي سور دی ګوره دا دغه هم درشي ډارکر دین سراونډینګ ریډ بلډز مطلب ډېر ډارک کې صحیح ده راوند کلر کې دا یعنې ټارګیټ دې ته وایي کېږي ټارګیټ سیلز یا ډراپ سیلز صحیح ده ټارګیټ سیلز و دا دې ته وایي کېږي مطلب په مابینځ کې یو ټارګیټ وهل یا ای وخت کې یو شیان لیدل یا ټارګیټ وهل یعنې دا ځای ته ټارګیټ وایي کېږي خالي چې دا ریډ دی او یعنې سلمن کلر کې دي او بلو دی آیز کلر دی یعنې سنټرل کېدای شي سیکل سیلز نیمه سیکل سیلز و داسې دغه ته وایي کېږي د میاشت په رقم دا بیا د یو آس اخیستل سوی دی هغه بیا غټه کیسه اوږدېږي سیکل سیلز یعنې دا دی ګوره اوږد هم سیکل سیلز دی سیګسټوما ده هیموګلوبین کرسټل یعنې سی کرسټل کوم چې کرسټل لري یعنې دا د کرسټل فارم سره راغلی دی دا وګوره دا ټوله د کرسټل فارم دي ډارک ریډ یې سي ډارک ریډ یې سور ډېر سور یې دا اوس ورته ګوره دا بیا دغه لري دا به زه لږ لوړ کړم دا وګوره دا هم کرسټل دی پکښې کې کرسټل ډارک ریډ راتلی شي فیګر لایک کې پروجیکشنز یې صحیح ده دا الیپټو سایډ په نامه چې یا اول سایډ په نامه چې دی دا ګي په شان یا دی یا اوږ دا وګوره اوږ دی لکه داسې یو شی داسې کښلی یا د ګي داسې پرته یو ځای اور ټایر ډراپ سیل چې ورته وایي یعنې ډیکرې او سایډ په نامه باندې دي دا وګوره ټایر دی ټایر سیل چې دی داسې دی تر وګوره لکه بادام چې جوړوي لږ داسې شیپ یې ورکړي سټوموټو سیل په نامه چې سایډ په نامه چې دی سټوموټو سایډ په نامه په داسې اربیسي کې داسې اوږد رنګ دی کما کم سپیلینګ لږ غلط وایه بیا خپله سم وایي سره رولکس مطلب ګرده داسې په یو لین کې راتلل دا اګلوټینیشن دی یعنې کلټ سوی دی سره میکس دی دا ورور دا هم کلټ سوی دی سره میکس دی بس دا ډسکرپشن دی چینج دی اور انوالز دی دا کلر یې نه ورسره لیکلی